اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې خپل مدعا صفا صفا بیانوي. مونږ دا نازل کړي دي د قران په حیثیت سره په عربی ژبه کې د پاره د دې چې تاسو اهل عرب په خپو هشي. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د دې قران د وحی کولو په ذریعہ په بهترینه طریقې سره واقعات او حقیقتونه بیانوو. کنه نو د دې نمخ کې خو د دې سيزونو نه ته بالکل نه خبره وي. دا د هغه وخت خبره ده کله چې یوسف علی السلام خپل پلار ته وویل بابا جی ما خوب لیدلې دي چې یو لستوري دي او نور او سپوږمۍ ده او هغه ما ته سجده کوي. په جواب کې ورته پلار وویل زویا دا خپل خوب دی خپل ورونو ته ماو روا کنه نو هغه بستا په آزار پسې در پسې شي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکار دشمن دی او همدا سی بکیږي لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلې دي چې ستا رب تا د خپل کار د پاره خوښ کړي او تا تبا د خبرو حقیقت ته د رسیدلو چل اوخی او پتا باندې او په آل یعقوب باندې با خپل نعمت هغه سی پوره کړي لکه څنګه چې د دین مخ کې هغه ستا په بزرګانو ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام باندې خپل نعمت پوره کړي دي. یقینا چې ستا رب خپوها او د حکمت خاوند دی. حقیقت دا دی چې د یوسف علی السلام او داغو درونو په قصه کې د دې تپوس کوونکو د پاره لوی نخدي. دا قصه داسې شروع کیږي چې داغو رونو په خپلو کې وویل دا یوسف او د درور دوه زمونږ د پلار زمونږ د ټولو نه زیات خوښ دي او حال دا دی چې مونږه پوره ډله یو. رښتیا خبره دا ده چې زمونږ پلار بالکل دوکه شوی دی. نو یوسف وجنی یای چرته وګرځوي چې تاسو د پلار مخه یوازې تاسو تشي. د دې کار کولو نه رستو بیا نیکان جوړ شي. په دې باندې په هغه کې یو ویل یوسف وجنی ما کو خامخاسو کوي نو دې په یو جوور کوی کې واچوي یو لاروی قافله به راو باسي. دا فیصله وکړه او هغه لاړل. خپل پلار ته ویل بابا جی تو ولی د یوسف پاکلا په مونږ باور نه کوي او حال داده چې مونږ داغو رښتینی خیر خوایو. سباله زمونږ سره اولېګا صبح اخري اسکی او پلو وباهم زړه خوشاله کړی. مونږ داغو د حفاظت لپاره موجود یو. پلار ورته ویل د بوتلل ما غم جنوي او زما سره یره دا چې چرته شرمخي اونخوري کله چې ستاسو د فکر نوي. هغه جواب ورکړو کو ډیر نه شرمخ اوخړو او مونږ دومره لوی ډله یو نو بیا خو با مونږ ډیر بیکار یو. دغه شان چې په ډیر کوششي کله هغه بوتلو او هغه فیصله وکړه چې دې په جوور کوهي کې پرېږدو نو مونږه یوسف ته وحی وکړه چې یو وخت راشي چې تبا د خلکو ته داغوی دا کار وریادوي. دوی د خپل کار د انجام نه خبره دي. ما خامغوی په جړه انګولا خپل پلار لراغلل او ورته ویل بابا جی مونږ د منډي مقابله کولا او یوسف مونږه د خپل سامان سره پرې خو دیو چې په دې کې شرم خراغه او هغه اوخړو. ستابه زمون په خبره باور ناراضي اگر کو مونږ رښتینی یو. او هغه د یوسف علی السلام په قمیص باندې د دروغ وینه لګولې وا او راوړې وو چې دای واوریدل نو پلار ورته ویل بلکې ستاسو نفس ستاسو د پاره یو لوی کار آسان کړو. ډېر خدا صبر وکوم او په ښه طریقه به صبر کوم. کوم خبره چې تاسو جوړوي په هغه باندې خاص د الله نه صبر غوښتل کېدی شي. هلته یو قافله راغله او هغه خپل ابو والا د ابو راوړلو د پاره الیګو. ابو والا چې کوهی ته بوقور واچولا نو یوسف ولیدو او چغې کړه مبارک شه دلته خو یو هلک دی. هغه د تجارت د مال په خیال دې پټ کړو حالکه سچ هغه کول الله دا غینا خبردار وو. اخر دا چې هغه په لږ قیمت باندې په 100 درهمو خرڅ کړو او هغه داغه د قیمت په معاملې کې د زیاتی تمدار نه وو. د مصر کم سړي چې دی واغستو هغه خپل خزي ته وویل دې په ښه طریقه ساته کې دې شي چې دې زمونږ د پاره فائدمن ثابت شي یا دې مونږه خپل زوی جوړ کړو
په دې طریقه مونږ د یوسف د پاره په دغه ځمکه کې د خپې د مضبوطولو صورت پیدا کړو او دلمو په معاملې باندې د پوهېدلو د پاره د تعلیم ورکولو تنظیم وکړو الله خپل کار خامخا پوره کوي خو زیات خلک پوهیږي نه او هر کله چې هغه پر ځواني ته ورسېدو نو مونږ ورلا د فیصله کولو طاقت او علم ورکړو په دې طریقه مونږه نیکانو خلکو لا بدل ورکو د کمی خزي په کور کې چې هغه وو هغه د سره د مینتو پسته خبري شروع کړي او یو ورځي دروازه بند کړي او وی ویل چې راځه یوسف ورته ویل په الله پوری پناه غواړم زما رب خو مالا د عزت مرتبه راکړه او زه دې دا کار وکړم داسې ظالمان هیڅ خلاصې نشي مونږه هغه د دې طرف ته وړاندې شو او یوسف هم داغه طرف ته وړاندې کېدو کچري د خپل رب دلیلی لیدل نه وي داسې وشو د پاره د دې چې مونږه د دنه بدی او بهایي لري کړو په حقیقت کې هغه زموږ په غوړه بندگانو کې وو اخر دا چې یوسف وړاندې او هغه رستو دوه دروازې طرف ته منډه کړه او هغه درستونه د یوسف قمیص پر راخکلو اوشلو د دروازې سره دوه داغه خاون حاضر اولیدو داغه پلیدو سره خزي زر اویل س سزا ده داغه سړی چې ستا کور والو ته بد نیت وکړي د دینه سیوا بل سزا کې دی شي چې قید دی کړی شي یا دی ورلا دردناک عذاب ورکړي شي یوسف ویل هم دې زمادن خلولو کوشش کولو دغه خزي د خپل کورنۍ یو سړی مناسبه گواهی پیش کړه چې کو د یوسف قمیص د مخې نشلې دلې وی نو خزر اختینی ده او دې دروغجن دی او کله د قمیص د ورستو نشلې دلې وی نو خزر دروغجن ده او دې رښتینی دی چې خاوند یو قتل چې د یوسف قمیص د شاده طرف نشلې دلې دی نو وی ویل چې دا ستاسو د خزو مکرونه دي واقعي ستاسو مکرونه د لوی غضب وی اے یوسف دا خبره شاته وګرځوا او اے خزي ته د خپل ګناه معافي وغواړه ته په اصل کې خطاکار وې د خار خزو په خپلو کې مشوره کړه چې د عزیز خزه په خپل ظلمي غلام ورپسې شوی دا منی لیونه کړی دا زمون په خیال خو هغه ښکارا غلطي کوي هغه چې داغوی دا د مکر نه ډکی خبري واورې دي نو هغه راو غختله او داغوی د پاره تکیادار مجلس ولګو او په میل مستیا کې د هر خزي مخې ته یو چاړه کې خودلا بیا عین په هغه وخت کې کله چې هغه د خوراک د پاره میوه پرې کوله هغه یوسف علی السلام ته اشاره وکړه چې د دوی مخې ته راوځه کله چې داغه خزو نظر په هغه باندې ولګېدو نو حیران شولې او خپل لاسونه پرې کړل او یو ناسا په چغې کړې هاشا لله یعنی پاکی دا الله لرا دا سړی خو انسان نه دی دا خو یو بزرګه فرښتہ ده د عزیز خزي اویل اومولیدو دا دی هغه سړی چې د دې په حق له تاسو په ما پوری خبري جوړولې بهشکه ما کوشش کړې وو چې دې په ما عاشق شي کو دې بچ پاتې شو کو دې زما خبره نه مني نو قید بکری شي او ډېر بخوار او ذلیل شي یوسف علی السلام اویل اے زما ربا قید می دغه کار په نسبت ډېر فخ دی کم چې دوی زمانه غواړي او کچري تا د دوی مکرونه زمانه من نکړل نزب د دوی په دام کې اون خلم او په جاهلانو کې بشمار شم داغه رب داغه دعا قبول کړه او داغه خزو مکرونه داغه نه دفع کړل بشکا هم هغه دی چې د هر چا اوري او په هر څه په هده بیا داغه په خیال کې راغلا چې د یوې مودې د پاره د قید کړي حالکه هغه داغه د پاکوالي او د خپل خزو د نخرو خکاره نخلي دلی وي قید خانه ته د سره دوه غلامان نور هم داخل شو یو ورځ په هوی کې یو دته اویل ما په خوب کې لیدل دي چې زه شراب نه چوړم بل اویل ما لیدل دي چې زما په سر باندې ډوډۍ پرتی دي او مارغان خوري دوه اویل مونږ ته د دې تعبیرونه او خیا مونږ ته یو نیک سړی ښکارې یوسف ورته ویل دلته چې کم خوراک تاسو ته میلاویږي داغه دراتلو نه مخکې با زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیرونه او خیم دا علم په هغه علمونو کې یو علم دی کم چې زما رب ما ترا کړی دی واقع دا چې ما د هغه خلکو طریقه پرې خو دي دا
چې په الله ایمان نه راوړي او د آخرت نه انکار کوي او د خپل پلار نیکو د ابراهیم د اسحاق او د یعقوب طریقه می اختیار کړی دا زمون دا کار نه دی چې د الله سره څوک شریک کړو په حقیقت کې دا په مونږ باندې او په ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه د خپل ځان نه سیوا مونږ د بلچا بندگان کړی نه یو لیکن اکثر خلک شکر نه وباسي اے د جیل ملګرو تاسو په خپل سوچ وکړئ چې ډېر متفرق خدایان خدي او کو هغه یو الله چې په ټولو باندې غالب دی تاسو چې هغه پرېګ دی او د بلچا بندگی کوي نو هغه خو بس تش یو سو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلار نکونو ورلا ایخي دي الله دا غوي د پاره سند نه دی نازل کړي د حکم کولو اختیار د الله نه سیوا د بلچا د پاره نشته داغو حکم دی چې به داغونه د بلچا بندگی مکوي دا خالصه د ژوند سیده طریقه ده خو اکثر خلک پوهیږي نه اے د جیل ملګرو ستاسو د خوبونو تعبیر داده چې پتا سي کی با یو پخپل رب د مصر په بادشاہ باندې شراب سکوي او پاتې شو هغه بل نو هغه با پسولې کیږي او مارغان با داغه سر په ټونګو ټونګو خوري فیصله وشوه د هغه خبرې چې تاسو ته پوس کولو بیا په هغوی کې چې د چا په حق له دا خیال وو چې هغه به خلاص شي نو هغه ته یوسف علی السلام ویل چې خپل رب د مصر بادشاہ ته زما ذکر وکړه لیکن شیطان هغه په داسې غفلت کې واچو چې داغونه خپل رب د مصر بادشاہ ته داغه ذکر کول هیر شو او یوسف علی السلام ډیر کلونه په قید خانه کې تیر کړل یو ورځ بادشاہ ویل ما په خوب کې لیدلې دي چې او سربې غواګانی دي چې او ټپي غواګانی خوري او د غلې او شنو وګي دي او نور وو وګي وچ اے درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وخی کو تاسو د خوبونو په مطلب پوهیږئ خلکو ورته ویل دا خو د ګډ وډو خوبونو خبرې دي او مونږه د دې خوبونو په مطلب نه پوهیږو په هغه دوه قیدیانو کې چې کم بچ شوی وو او ډیره موده پس ورته اوس خبره ور یاد شوه هغه ویل زه درته د دې تعبیر خیم ما لکشان په قید خانه کې یوسف ته ور اولېګا هغه لاړو او یوسف ته ویل اے یوسفه اے رښتینیا ما ته د دې خوب مطلب اوخیا چې او سربې غواګانی دي چې او ټپي غواګانی خوري او و شنو وګی دي او و وچ شاید چې زه هغه خلکو ته واپس لاړ شم او شاید چې هغه په هشي یوسف علی السلام ویل تاسو به وکاله پر لپسې کرونده کوي په دې دوران کې چې کم فصلونه تاسو اورې به نو داغې نه با بس لګایسا کوم چې تاسو خورئ را بهر کړي او باقی په خپل وګو کې پرېګ دی بیا به وکاله ډېر سخت راشي پاغي کې با هغه ټول غلا او خړې شي کوم چې داغه وخت د پاره تاسو جمع کړی وي کله پاتې شي نو بس هغه به پاتې شي کوم چې تاسو محفوظ ساتلی وي د دین رستبا بیا یو کال داسې راشي چې پاغي کې با د باران په ذریعہ د خلکو فریاد واوري دي شي او هغوی با رسونه نه جوړوي بادشاہ ویل د مال راولې خو چې کله د بادشاہ استاد یوسف علی السلام لورغه نو یوسف علی السلام ورته ویل خپل رب بادشاہ لا واپس لاړ او داغونه تپوس وکړه چې د هغه خزو څه حال دی کوم چې خپل لاسونه پرې کړی وو زما رب خو داغوی د مکارای نه خبر دی نو بادشاہ داغه خزونه تپوس وکړو په هغه وخت کې تاسو ته څه معلوم شوی وو کله چې تاسو د یوسف د عاشق کولو کوشش کړي وو ټول په جمع وویل هاشا لله پاکی دا الله لرا مونږ خو په هغه کې هیڅ بدی نه د مندلی د عزیز خزو وویل اوس خو حق کارا شوه دی هغه زوم چې ځان ته می داغه د تیرستلو کوشش کړي وو بشکا هغه بالکل رښتینه دی یوسف علی السلام وویل د دین زما غرض داوو چې عزیز تا دا معلومه شي چې ما پشیشا داو خیانت نه و کړي او دا چې سو خیانت کوي داوی مکرونه الله نه کامیابوي زس د خپل نفس صفای نکوم نفس خو سره بدای ته آماده کوي سوا د دینه چې پچا زما د رب رحمت وي بشکا زما رب ډیر بخونکې مهربان دی بادشاہ ویل دې مال راولای چې زه د ځان لپاره مخصوص کړم
کله چې یوسف علی السلام داغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زموږ سره عزت او مرتبه لري او ستا په امانت باندې پوره باور ده. یوسف علی السلام وویل د ملک خزانه ما ته حواله کړه، زه حفاظت کوونکی يم او علم هم لرم. په دې طریقه مونږ په دغه ځمکه کې د یوسف علی السلام د پاره د اقتدار لار هواره کړه. هغه له اختیار وو چې په هغه کې په خپل خوخه په هر ځای کې ځای جوړ کړي. مونږ چې پچا اوغاړو نو خپل رحمت وکاو او د نیکانو خلکو بدله نه ضایع کو او د آخرت بدله د هغه خلکو د پاره زیاته بهتره ده څوک چې ایمان راوړي او د الله د یری کار کوي. د یوسف علی السلام رونه مصر ته راغلل او هغه ته حاضر شول. هغه دوی او پیجندل خو دوی داغونه ناشنا وو. بیا چې کله هغه د دوی سامان په نوکرانو تیار کړو نو د تلو په وخت کې ورته وویل تاسو خپل ناسکرور مال راولای. ګورئ نه چې زه څنګه ډکه پیمانه ورکوم او څومره ښه میلمستیا ورکوونکی یم. کو هغه مو رانوستو نو زما سره ستاسو د پاره هیڅ غله نشته بلکې تاسو زما خواله هم مرازای. هغوی وویل مونږ به کوشش کوو چې پلاری را لګلو ته راضي شي او مونږ به داسې ضرور کوو. یوسف علی السلام خپل غلامانو ته اشاره وکړه چې د خلکو د غلې کم قیمت ادا کړي دي هغه پټ د دوی په سامان کې کېک دی. دا کار یوسف علی السلام په دې ګمان باندې وکړو چې کور ته ورسي نو دوی به خپل واپس شوی مال او پیژني یا به د دې سخاوت احسانمن شي او شاید چې بیا واپس راشي. کله چې هغه خپل پلار لاړل نو وی ویل بابا جی د بیا د پاره په مونږ باندې غلط بند شوی دا نو ته زمون رور زمون سره اولېګا چې غلط در لراوړو او داغه د حفاظت مونږ ذمہوار یو. پلار ورله جواب ورکړو آیا زه د دو په حق لا پتا سو باندې هغه سي اعتبار وکړم لکه څنګه چې می مخکې د ضرور په حق لا پتا سو اعتبار کړي وو. الله خو بهتر حفاظت کوونکې دی او هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکې دی. بیا چې کله هغه خپل سامان پرانستو نو سګوري چې داوی مال هغه ته واپس ورکړي شوی دی. د دې په لیدو سره هغه چغې کړي بابا جی نور مونږه سغاړو وګوره دا زمونږ مال هم مونږ ته واپس شوی دی. بس اوس به مونږ زو او د خپل بال بچ ته پاره به غلا راوړو د خپل رور حفاظت به هم کوو او د یو اخبار به هم زیات راوړو دومره غلبه په اسانه سره زیات شي. پلار ورته وویل زه دې هرگز تاسو سره نه لګم تر څو چې تاسو د الله په نوم زما سره وعده ونکړئ چې دې به مال ضرور واپس راولای بغیر د دینه چې تاسو چرته گیر شئ. کله چې ورله هغه خپل وعده ورکړه نو هغه وویل ګورئ زمون په دې قول باندې الله نظر لرونکې دی. بیا ورته وویل ای زما بچو د مصر د بادشاہي زیتا په یو دروازه مو ورننوځي بلکې په مختلفو دروازو ورننوځي لیکن زه د الله د حکم نه تاسو نشم بچ کولای. داغه بغیر د بل چا حکم نه چلیږي. په هغه باندې زما باور ده او څوک چې باور کوي نه هم په هغه دی کوي. او اوشهم داسي چې کله هغه د خپل پلار د وینا مطابق په مختلفو دروازو باندې خار ته ورننوتل نو داغه دا احتیاطي تدبیر د الله د حکم په مقابله کې هیڅ پکار رانغه. بس د یعقوب علی السلام پزړه کې چې کم شک وو داغه د لری کولو د پاره هغه خپل کوشش وکړو. بهشکه هغه زمونږ د ورکړې شوی تعلیم په وجا د علم خاوند وو لیکن اکثر خلک د معاملې حقیقت نه پیژني. دوی چې یوسف علی السلام ته ور ورسېدل نو هغه خپل رور ځان ته جدا راغوښتو او ورته وویل چې زستا هغه رور يم کم چې ورک شوی وو. اوس د هغه خبرو غم مکوا کمی چې دوی کوي. کله چې یوسف علی السلام د دې رونو سامان بار کول شروع کړل نو هغه د خپل رور په سامان کې خپل پیاله کې خودله. بیا یو आवाज کوونکی आवाज وکړو اے د قافلې خلکو تاسو غلیه. هغه را واپس شو او تپوس تری وکړو تاسو سسي زرک شو. سرکاري نوکرانو وویل د بادشاہ پیمانه زمون نوره کدا او داوی جمعدار وویل چې کم سړی راوړه نو داغه د پاره د یو اخبار انعام دی د دې ذمہ اخلم.
دا غورونو ورته وویل په خدای مو دې قسم وي تاسو ته معلومه ده چې مونږ دې ملک ته د فساد د پاره نه راغلي او مونږه غلو نه یو د بادشاہ کسانو ورته وویل خدا کستاسو خبره دروغ شو نو د غل څه سزا ده هغه وویل د غل سزا چې د چا په سامان کې سز راوخته هغه دی په خپل سزا کې اونول شي زم سره خو د داسې ظالمانو د سزا هم دا طریقه ده پس داغه یوسف علی السلام د خپل رور نه مخ کې داغوی د بارونو تلاشي شروع کړه بیا د خپل رور د بار نه هغه ورک شوی سز راوستو په دې طریقه مونږ په خپل تدبیر سره د یوسف علی السلام مرسته وکړه داغه دا کار نو چې د بادشاہ په دین یعنی د مصر د بادشاہي قانون کې خپل رور نیولې وي بغیر د دینه چې الله داسې غوښتلې مونږ چې د چا درجه او چتول غواړو هغه او چتو او یو علم والدا سشته چې د هر علم د خاون نه ډېر اوچته دې رونی اویل کو دې غلا وکړي نو سده حیرانتیا خبره هم نه ده د دنه مخ کې د ضرور هم غلا کړی ده یوسف علی السلام دا غوی دا خبره پزړه تیر کړه حقیقت یې هغه تخکار نه کړو پس په خلای دومره قدر لا اویل چې تاسو ډیر خراب خلک یې زما په مخ کې چې په ما باندې کم الزام تاسو لګوي داغه حقیقت الله خپې جنې هغه اویل اے سردارا د اختیار خاوندا د دې پلار ډیر بوډا سړی دی د دې پځه یو تن په مونږ کې ایثار کړه مونږ وینو چې ته ډیر نیک انسان یې یوسف علی السلام اویل پناه غواړم په الله پوری بل څوک مونږ څنګه ایثار ولې شو چې د چا سره مونږ مال مونتلې دي چې داغه پځه بل څوک ایثار کړو نو مونږ خو به ظالمان یو کله چې هغه د یوسف علی السلام نا امید شو نو یو ګډ تلاړل او په خپلو کې مشوره وکړه پاوی کې چې کم د ټولو نه مشر وو هغه اویل تاسو ته معلومه نه ده چې تاسو پلار تاسو نه د الله په نوم باندې څه وعده غستلی ده او د دې نمخ کې چې د یوسف علی السلام په حق لا کم زیاتې تاسو کړې دي هغه هم تاسو ته معلوم دي اوس حضور د دې زینا هرگز نظم چې ترسو پوری زما پلار ماته اجازه را نکړي یا الله زما په حق لا څه فیصله وکړي ځکه چې هغه د ټولو نه ښه فیصله کوونکی دی تاسو لاړ شئ او خپل پلار ته وایئ چې بابا جی ستاسو خو غلا کړی دا مونږه هغه په غلا کولو لیدل نه دی سچ مونږ ته معلوم شوی دی بس هغه درته بیانوو او د غیب نگرانی خو مونږه نشو کوله ته د هغه کلی د خلکو نه تاسو کړه په کم کلی کې چې مونږ وو د هغه قافلې والو نه تاسو کړه چې د کمی قافلې سره مونږ راغلی یو مونږ په خپل خبره کې بالکل رښتینی یو پلار چې دا خبره واوریدا نو ویل په اصل کې ستاسو نفس ستاسو د پاره یو بل لوی خبره اسانه کړه خدا پدې به هم زو صبر وکړم او خو صبر وکوم امید دې چې الله هغه ټول زما سره میلاو کړي هغه ته هر څه معلوم دي او داغه ټول کارونه د حکمت دي بیا داغه د طرف نه مخ واړو او کېناستو او ویل چې هاي یوسفه او هغه په زړه دننه غم تیرو او د ډیر غمای سترګې سپینې شوی وي زامن ورته ویل د خدای د پاره ته خو بس په مخه یوسف یادوي خبره دل راغلی دا چې داغه په غم کې بخپل ځان رنځور کړي یا بخپل ځان هلاک کړي هغه ویل زه د خپل پریشانای او د خپل غم فریاد د الله نه بغیر بل چاته نکوم او د الله نه چې زه څنګه خبر یم داسې تاسو نه زما بچو لار شه د یوسف او داغه د رور څخه تلاش وکړي د الله د رحمت نه امید کېږي ما داغه د رحمت نه خو بس کافران نا امید وي کله چې دا خلک لاړل او د یوسف علی السلام مخې ته ورغلل نو دوی عرض وکړو چې اے سردارا د اختیار خاوندا مونږ او زمونږه د کور خلک په سخت مصیبت کې گیر دي او مونږه سمامول شان سرمایه راوړی دا مونږ لا ډېر غل راکړه او مونږ له خیرات راکړه الله خیرات ورکوونکو لا جزا ورکوي چې دای واوریدل نو یوسف علی السلام ټینګ نشو او ویل تاسو ته دا هم څه پتشته چې تاسو د یوسف او داغه د رور سره سکړی وو کم وخت چې تاسو ناپوه وای هغه په حیرانتیا سره ویل هاي ولی تو یوسف یسو هغه ویل
چې آو زه یوسف یم او دا زما رور دی الله په مونږ باندې احسان وکړو حقیقت دا دی چې څوک د تقوا او د صبر نه کار واخلي نو د الله سره د داسې نیکانو خلقو بدلا نه ضایع کیږي هغوی اویل قسم په الله چې الله تعالی په مونږ باندې فضیلت درکړو او واقعي چې مونږ خطاکار وو هغه جواب ورکړو نن پتا سو هیڅ گرفت نشته الله دې تاسو معاف کړي هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکی دی زئی زما د قمیص وېسي او زما د پلار په مخ باندې واچوي داغه نظر به واپس راشي او خپل ټول بال بچ زما خپل راولای هر کله چې دا قافله د مصر نه روانه شو نو د دې پلار په کنعان کې ویل د یوسف بوی را باندې لګي خو حسینا چې تاسو دا وایي چې د بوډاوالي د وجنا بیا عقل شوي دی د کور خلکو ویل قسم په الله چې تلا هغه سي په خپل په خوانه سودا کې پروتي بیا چې کلا زيري والا راغې نو هغه د یوسف علی السلام قمیص د یعقوب علی السلام په مخ باندې واچو او په هغه ساعتي پسترګو کې نظر واپس راغې نو هغه بیا ویل نو ما تاسو ته نو ویلي زه د الله د طرف نه په هغه څه پوهېږم چې تاسو په نه پوهېږئ ټول ویل بابا جانا ته زمونږ د ګناهونو د بخانه د پاره دعا وغواړه واقعي چې مونږ خطاکار وو هغه ویل زه خپل رب ته ستاسو د پاره د معافی درخواست وکړم هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی بیا چې کلا هغه ټول یوسف ته ورسېدل نو هغه خپل پلار او مور د خپل ځان سره کېنول او خپل ټول کور والو ته ویل زئی اوس خار ته نه نوځي کدا الله خوخوي نو په امن کې به اوسېږي خار ته د ننوتلو نو رستو هغه خپل مور او پلار را پاسول او د ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول دا غوړاندې به اختیار په سجده ټیک شول یوسف علی السلام ویل بابا جانا دا زما د هغه خوب تعبیر دی کوم چې ما مخکې لیدلې وو زما رب دا غینا حقیقت جوړ کړو داغو احسان دی چې هغه زو د قید خانه نه راوستم او تاسو د سیران راوستای او زما سره یو ذکرې حال دا چې شیطان زما او زما درونو په منځ کې فساد چولې وو حقیقت دا دی چې زما رب په غیر محسوس یعنی نالیدلي تدبیرونو سره خپل مشیت یعنی اراده پوره کوي بشکا هغه خپوها او حکمت والا دی اے زما ربا تا مال حکومت راکړو او ما ته دې د خبرو حقیقت ته درسېدلو په هو خودلا اے د ازمکی او د اسمان خالقا هم ته په دنیا او په آخرت کې زما سرپرستی زما خاتمه په اسلام باندې وکړي او په آخرت کې ما د صالحانو سره یو ځای کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم دا قصه د غیب دا خبرونو نه ده چې مونږه تا ته د وحی په ذریعہ درلېګو کنه نو ته خو په هغه وخت کې نه وې کله چې د یوسف رونو په خپلو کې په اتفاق سره سازش کړي وو لیکن ته کو هر څومره غواړې خو په دوی کې اکثر خلک منون کې نه دي حالکه ته په دې خدمت باندې د دوی نه سو اجرت هم نه غواړې دا خو یو نصیحت دی چې د دنیا د خلکو لپاره عام دی پزمکا او اسمانونو کې څومره ډېری نخې دي چې دا خلک پرې تیریږي او هیڅ توجه ورته نه کوي په دوی کې اکثر خلک الله مني خو په داسې طریقه چې دا غسر بل څوک شریک وي آیا دوی بیغمه دي چې ګني د الله د عذاب سو مصیبت به په دوی را نشي یا به پری په بے خبرۍ کې د قیامت ساعت ناسا پران شي ته دوی ته صفا وایا چې زما لار خدا ده زه خلق الله تعالی بلم زه پخپل هم په پوره رڼا کې خپل لار وینم او زما ملګری هم او الله پاک دی او د شرک کونکو سره زما هیڅ واسطه نشته اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخ کې چې مونږ کم پیغمبران لېګلی وو هغه هم ټول انسانان وو او هم د دې کلو اوسیدونکو وو او هم هغه تبا مونږه وحی لېګلا آیا ولی دا خلق پزمکه کې ګرځېدلی نه دي چې د هغه قومونو انجام ورته په نظر رانغه کم چې د دوی نه مخکې تیر شوی دي یقینا چې د آخرت کور د هغه خلکو د پاره نور هم زیات بهتر دی چې د پیغمبر خبره ومنله او د تقوا په لار روان شو آیا اوس به هم تاسو نه پوهیږئ د مخکینو پیغمبرانو سره هم داسې شوی دي چې هغه ډېره موده نصیحت کولو
او خلکو خبره نه اوریدله انتر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه ناامید شو او د خلکو هم دا خیال راغی چې مونږ ته دروغ ویل شوی وو نو زمونږ مدد پیغمبرانو ته یو دم ور ورسېدو بیا چې کله داسې موقع راشي نو زمونږ دا قاعده ده چې مونږ څوک غواړو هغه بچ کوو او د مجرمانو نه خو زمونږ عذاب څوک لري کولای نشي د مخکینو خلکو په دې قصو کې د عقل والو د پاره عبرت ده دا چې په قران کې بیانېږي دا د ځانه جوړې کړې شوی خبرې نه دي بلکې چې کم کتابونه د دنه مخکې راغلي دي دا داغه تصدیق دی او د هر څه تفصیل دی او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت دی